अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। बाज़ ड्राइवरान मलिदली दी چې کله هغه اتوماتیک ګاډي پارک کوي صحیح شو نو دا ګاډي مکمل طور باندې ویلاړ نه وي، دا ټایرونه یې حرکت کوي او هغه ټایم کې هغه ګیر پارکینګ ته شفت کی. چې کله داسې طریقې سره ته ګیر پارکینګ ته شفت کی نو دا ګاډي کې جټکا هم رسي او هغه نه علاوه اتوماتیک ګیر چې کله پارکینګ کی وي د ځکه یو لاک سیستم لګیدلی وي چې هغه ټایرونه نیسي او هغه لاک ته یې پارکینګ پال هغه هم خرابېدی شي. صحیح شو. بیا به کېږي چې ته به ګیر پارکینګ ته شفت کی خو دا ګاډی بیا هم حرکت کوي. صحیح شو. ځکه چې هغه پارکینګ پال به خراب شوی وي. صحیح شو. د وجې نه پکار دی چې کله ته اتوماتیک ګاډی ودرې نو دا ګاډی مکمل طور باندې چې کله ودرېږي د ټایرونو حرکت کون بند کی ودرېږي هغه د بعد ګیر ته پارکینګ ته شفت کوي شي. صحیح شو. ډیر خلک د کوي چې هغه صرف ګیر پارکینګ ته واچي پوه شو او هاند بریک نه استعمالوي هغه چې دا کافي دی جبکې دا هم نقصان دی. پوه شوې. تاسو به همیشه ګیر چې کوم دی دا هاند بریک سره سپورټ کوو. طریقه کار څه پکار دی چې کله ګاډی پارک کوي اول هاند بریک استعمال کا بیا ګیر نیوټرل ته شفت کا. صحیح دی. بیا پیډل بریک پرېږده هغه د بعد ګیر پارکینګ ته شفت کا. صحیح شو. نو دا ګیر به مکمل طور باندې سیف وي. اتوماتیک ګیر ریپیر کېدو کې ډېرې پیسې خرج کوي. صحیح شو. نو تاسو به پیسو خرج هم کم شي او ګیر به مو سیف شي. داسې ویډیوانو لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوه. مننه. آباد اوسه.